اویس قرني ستا هم ډېره زیاته مننه کومه دا مایک راته ولګوه دا خبره اوږده ده نو دا مایک به دې هم ستړی دا لږ ډېر هغه د جمود ذهنونه دي هغه زنګ شوي ذهنونه دي نو زه دا فکر کوم اویس قرني چې هغه ډېره لویه سخته یا هغه ډېره لویه تیاره چې د هغه اوس ورو ورو په رڼا کې بدلېږي ما ډېر مخکې یو غزل لیکلی و چې چېرته چې قانون نه وي ریاست نه وي هلته د انسان هډو قیمت نه وي او ما سره د علم عقل پوهه وي ما سره د هېڅکله شهرت نه وي چې خلک په ټرینډ کې د راتلو دپاره یا د وایرل کېدو دپاره ډېر سپک لاړ شي خپلې ویډیوز په خپله باندې لیک کوي د ځان نه جامې وباسي چا اسې مو یې که نه چې نن شپې له به ته یو مزېدار خوب وینې نو کیدای شي دا پښتانه د خوب ته هم پرېږدي که نه نو پازیټیو مایند سره راغلی دی نو اوس هر څوک دی چې ګوته نیسي بلیم پې کوي کریټیسایز کوي تنقید کوي دا ډېرې خولې ډېرې خبرې د چا خولې له به برغولی جوړومه سلامونه ملګرو اویس قرني یم یو پیره بیا د قرني ټي وي په ایشه باندې خپل هغه تاسو ته مخاطب یم څو ورځې وړاندې د افسر افغان صاحب یو سندره چې نن سبا ډېره زیاته په ټرینډینګ کې روانه ده او زما خیال دی چې په دې ټیک ټاک کې به نن سبا داسې ټرینډ نه وي څنګه چې د افسر افغان صاحب یو پازیټیو مایند سره چې کوم ټرینډ راوړی دی دوی ټیک ټاک لا یقینا چې ډېرو خلکو په ویډیوګانې جوړې کړي دي او ډېرو خلکو خوښ کړې هم ده خو هغه خبره چې ما څنګه ټپو کړه چې دا ډېرې خولې ډېرې خبرې د چا خولې له وبرغولې جوړومه نو څه کسانو نومونه خو یې نه منشن کول غواړم خو څه کسان دي چې هغوی خبره چې زمونږ پښتانه افسر افغان صاحب داسې دي چې پرمختګ چې څوک کوي هغه دوی نه پرېږدي خامخا به دوی له خپې وایي حتی که تاسو ته چا اسې مو وایي که نه چې نن شپې له به ته یو مزېدار خوب وینې نو کیدای شي دا پښتانه د خوب ته هم پرېږدي که نه غوښتل دا غواړم چې زمونږ پښتانه که دا افسر افغان صاحب د پنجاب د سیمې سره تعلق لرونکی و نو زه به امید ساتم د پنجاب د خلکو نه چې هغه به دوی ډېر نازولی و ځکه چې د پنجاب خلک یو بل سپورټ کوي زمونږ پښتنو کې دا کمکل کار ښه نه دی سړی چې کله مړ شي نو په موږ باندې بیا ګران شي که دا افسر افغان صاحب یو پازیټیو مایند سره راغلی دی دا که دوی نیګیټیو مایند سره راغلی نو بیا به ډېرو خلکو دوی خوښ کړی و خو اوس پازیټیو مایند سره راغلی دی نو اوس هر څوک دی چې ګوته نیسي بلیم پې کوي کریټیسایز کوي تنقید کوي ولې چې دوی هغه خبره چې سر ټرینډ نشته چې دوی ځان وایرل کړي افسر افغان صاحب ډېر زیات ماشاءالله ښه روان دی ټرینډ کې روان دی نو هغې مو وایي چې موږ ځان لسې یو ټرینډ جوړ کړو چې موږ هم پرې روان شو افسر افغان صاحب خپل پروګرام کې ته ډېر مینه او تود هرکلی اویس قرني ستا هم ډېره زیاته مننه کومه دا مایک راته ولګوه دا خبره اوږده ده نو دا مایک به دې هم ستړی یو خو ډېر خوشحاله شوم ته د نواز بچی نواز یو ډېر ښه شعر او ادب سره تعلق لري دا شروع چې تا څنګه وکړه چې دا ډېرې خولې ډېرې خبرې نو اوس دا پښتانه کې څه ذهنونه یا څه خلک به په دې هم نه پوهېږي چې د دې څه مطلب دی بیا برغوله یو ټکی ته استعمال کړو چې دا څه شي ته وایي زمونږ ستونزه دا ده چې په یو داسې ځای کې ژوند کوو چې هلته به په یوه خبره باندې خلک پوهه کې خو زه دا یوه خبره ډېره برملا کومه که هر څومره زه لږ بیمار وم ما مری مې هغسې ملګرتیا نه کوي چې ډېر پښتانه اوس په مثبت څیزونو کې په پازیټیو څیزونو کې خپله ګیټۍ اچوي دا لږ ډېر څه فکرونه پاتې دي دا لږ ډېر هغه د جمود ذهنونه دي هغه زنګ شوي ذهنونه دي نو زه دا فکر کوم اویس قرني چې هغه ډېره لویه سخته یا هغه ډېره لویه تیاره چې د هغه اوس ورو ورو په رڼا کې بدلېږي اوس دلته یوه خوشحالي راځي دا د تا هم خلک خوښوي ما هم خلک خوښوي او بیا دا بله خبره دې هم ډېره ښکلې وکړه چې دا د الله تعالی یو ډېر لوی کرم زه ګڼم چې خلک په ټرینډ کې د راتلو دپاره یا د وایرل کېدو دپاره ډېر سپک لاړ شي خپلې ویډیوز په خپله باندې لیک کوي د ځان نه جامې وباسي موږ په یو ډېر مثبت ټرینډ کې او زه دا ګڼم چې دا یو ډېر اوږد ټرینډ لکه اوسه پورې لا د ختمېدو نه هم نه لرو نه به ختمېږي انشاءالله خو ډېر یو مثبت ډیبیټ د دې نه لګیا دی را جوړېږي خلک پکې ډېرې علمي مباحثې کوي او زه ډېر خوشحاله یم چې په پښتون وطن کې دی دغسې علم وي دغسې ډیبیټ دی وي دغسې پازیټیو هلې ځلې دي وي ما ډېر مخکې یو غزل لیکلی و چې چېرته چې قانون نه وي ریاست نه وي هلته د انسان هډو قیمت نه وي او ما سره د علم عقل پوهه وي ما سره د هېڅکله شهرت نه وي نو زه یم په دې وطن کې د علم وي عقل دی وي پوهه دی وي او مثبت ډیبیټ چې د دنیا په کم ګوټ کې کېږي افسر افغان به حاضر وي ستا دغه درېیمه خبره چې که زه د اټک نه اخوا وی یا په پنجاب کې وی دې کې هېڅ شک نشته دی چې هغه خلک زمونږ په نسبت باندې هغو ډېر پرمختګ کړی دی وجه دا ده چې هلته جنګ نشته دی معاش هلته ښه دی وخت په وخت په هغو ښه حکمرانان راغلي دي دا زمونږ ولس ځپلی دی دا دړدېدلی دی
د دیو معاش کمزوری دی، دیو جنګونه لیدلی دي. بالکل. نو د جنګونو په خاوره باندې یا په بارودي خاوره باندې یا په تبجنه خاوره باندې د افسر افغان چې څومره قبول دی یا څومره مقبول دی، نو زما په خیال دا هم ډېره زیاته ده. بالکل. هغه وایي پاخون خو شوروا هم ډېره ده. نو په دې وطن کې لا ډېر کار پکار دی. بالکل. دلته به ته د خپلې برخې کار کوې، زه به د خپلې برخې کار کومه. بالکل. نو هغه اباسین صاحب وایي چې لا په سیر کې مې پوڼۍ رویشلې نه ده، اباسینه مزل پاتې یو په لس دی. بالکل. نو موږ به د خلکو د اصلاح دپاره په نرمه ژبه باندې د دلیل په بنیاد باندې دغه سلسله مخ په وړاندې بوځو. بالکل.